السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندورونو، د یو انسان د ناپوهۍ دپاره دومره بسنه کوي چې دی د خوشحالۍ په بدل کې خفګان واخلي او د ګټې په بدل کې تاوان واخلي، د دوستۍ په بدل کې دښمني واخلي او د خپلوۍ په بدل کې خپل پردي کړي او د خوشحالۍ او د ښه ژوند په بدل کې بد ژوند، بد فکرونه خپل کړي او د ژوند په بدل کې مرګ او دښمنیانې لاسته راوړي او ټول ژوند په خفګان تیر شي او د ژوند د مقصد په بدل کې دی چې دی سرچپه خپل خدای خفه کا او چې دا ټول ژوند خدای پاک ورکړی و دا د لاسه ورکا، ولې چې خدای پاک ورته یو څه ویلي وو، د ژوند د تیرولو لارې ورته یو رقم ښودلې وه چې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لېږلی و او دی چې و دومره ناپوهه، دومره جاهل، دومره خودخواه، دومره بې وجدانه چې د هر څه خدای ورکړي وو لیکن د هغې نه کار وانخیسته. غټې غټې خبرې، لوی منافقتونه، غټې دوکې، لوی ډاکې، داسې خبرې تل ژوند په خپلو درنو او د بل سپکو په هر ځای کې کینئ. ځانو تاسو به تاسې خلک ډېر لیدلی وي، زه خو چې څه وایم زه ورسره مخ شوی یم، داسې به وي چې د پولې پړسته به ناست وي لیکن د خبرو یې چې واورئ چې دی څومره غټې خبرې کوي، دی څومره په اوچتو کې روان دی، دی څومره دی ځکه چې خپل حقیقت یې پیژندلی نه دی، خپل ځان یې پیژندلی نه دی. خلک یې ډېر ښه پیژني خو دی خپل ځان نه پیژني، دی ځان پورې خاندي، دی خپل ژوند پورې خاندي، دی د خپل ځان سره لوبې کوي، دی د خپل ژوند سره لوبې کوي او ناپوهي غم دی ورباندې ویاړ هم کوي، ویاړي ورباندې چې زه یم، لیکن ټولې نړیان تر دې چې کوچنیان ورپورې ملنډې وهي لیکن دی ورباندې ویاړ کوي چې یم خو زه یم. الله مو ښاد و آباد لره، د دغه حرکاتو نه ځان وساتئ. دا ژوند د خدای پاک لوی نعمت دی، د دی نه ګټه واخلئ او ګټه یې دا دی چې دنیا کې ښایسته ژوند، د مرګ نه وروسته د خدای رضا او جنتونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.